بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم. نن به انشاءالله قلقله او د دې په اړه باندې چې کوم مهم معلومات دی هغه به انشاءالله وایو. اول به دا وایو چې قلقله څه ته وایي، او بیا د قلقلې توري، او بیا ورسره د قلقلې صورتونه چې قلقله په کومو صورتونو کې کیدلی شي. قلقله په لغت کې ټکان ورکولو ته وایي. قلقله په لغت کې جټکان او ټکان ورکولو ته وایي. کله چې د الفبا له تورو څخه په 15 تورو باندې سکون راشي، دلته بیا قلقله کیږي. الفبا توري 29 توري دي. کله چې په دغه 29 تورو کې پر 15 تورو باندې سکون راشي، هلته بیا قلقله کیږي. دغه 15 توري کوم دي؟ هغه 15 توري دا دي: قاف، طا، با، جیم او دال، چې مجموعه قطب جد راځي. کله چې قاف باندې سکون وي، یا هم طا باندې سکون وي، یا هم با باندې، یا هم جیم باندې، او یا هم پر دال باندې، دلته بیا قلقله کیږي. قلقله دوه صورتونه لري. اول، کله چې توري اصلي سکون ولري. اصلي سکون مطلب دا دی چې پر دې باندې سکون وي، جزم وي، غړوندی وي. مثال چې دی تجری، دا موږ داسې نه وایو تجری تجری، نه، دا چې ته په تجوید کې وایې ته به داسې وایې ښه تجری تجری. جیم ته به جټکان یا ټکان به ورته ورکوې. صحیح شو، ځکه چې پر جیم باندې سکون دی، او دا د قلقلې د تورو څخه دي چې کوم 15 توري دي. نور مثالونه د دې کوم دي؟ عیسبنا سبنا. بل مثالی لا تقتلوا لا تقتلوا. بل مثال قد جاءكم قد ګورې دال باندې سکون دی. بل مثال فسيدخلهم فسيد، دا موږ داسې نه وایو فسيدخلهم. دویم صورت، کله چې توري عارضي سکون ولري. عارضي سکون هغه سکون ته ویل کیږي چې کله وقف کیږي پر دغه توري باندې، او موږ دغه توري ته عارضي سکون ورته ورکو، غړوندی ورته ورکو. لکه احدون دی کنه، خو کله چې موږ وقف کوو موږ داسې وایو احد. قل هو الله احد الله الصمد صمد. صحیح شوه؟ دې ته وایي عارضي سکون. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره قلقله او د هغې په اړه څه مهم معلومات